بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بخښونکی او مهربان دی. د پرون ماښام راځي په دې سوشل میډیا باندې یو تصویر تاویږي د پیښور د ماشومې چې تره اوښتې ده. مونږ وایو چې د دې به مخې ته څه نه څه غلطي به وي، غټه غلطي به وي چې غټه یو نه غټه چې داسې د ګل په شان ماشومه اوښتی کېږي. په سوشل میډیا باندې دا خبره تاویده چې آیا د مازدیګرو د ماشومې شور کوو او ترې راپاڅېدل دی اوښتې ده. چا وي عذاب راغی، ما یې دروغ دي. چا وي دنیا بنده شو، ما یې دروغ دي. چا وي وبا راغله، ما یې دروغ دي. ما وی که چېرې دا هر څه راغله اوس د رمضان مبارک میاشت دا هر سره به ختم شي. مونږ به صدقې شروع کړو، مونږ به منځونه شروع کړو، مونږ به ښه عملونه شروع کړو، خو در ډېر حده پورې زمونږ پته نه لګي چې ولې زمونږ غلط تصویر شیر کېږي، د ظلم انتها نشته، ظلمونه کېږي، هر څه کېږي. د سوشل میډیا هر ورځ به نوی ظلم شیر کېږي. مونږ وی وبا به ختمه شي، هر څه به د رمضان مبارک په میاشت کې ختم شي. مونږ به ښه عملونه شروع کړو، مونږ به منځونه شروع کړو، مونږ به صدقې ورکول شروع کړو. هغه د بده مرغه په درېیمه روژه یو داسې تصویر شیر شو. داسې تصویر خو هر ورځ شیر کېږي، خو نه دومره د ماشومې سره، د ګل په شان ماشومې سره دومره ظلم او یو معمولي ګناه، معمولي چې صرف څه روژه ده او زوږې کوو او په هغې اوښتې ده. او غټه ماشومه هم نه چې اوس هوښیاره یا بل څه، کچه ماشومه د لوبو ګوډاګۍ. باید زه هغه وروڼو ته هم وایم چې یاره د چا روژه خو د هغه دغه لپاره ده چې هغه صبر وکړي، هغه پکې د الله عبادت وکړي، منځونه وکړي، صدقې ورکړي. دا زموږ د مسلمانانو د ثوابونو یو میاشت ده چې موږ ته څه پیدا حاصله کړو، نو چې موږ ته بل انسان ته تکلیف او دغه رسو ضرر، د هغې نه ښه دا ده چې موږ دا روژه خورو. هغه به د ښایي دا خو زموږ د مسلمانانو د یو ښه عملونو میاشت ده چې موږ ښه عمل وکړو، موږ منځونه وکړو، صدقې ورکړو، هر څه ورکړو چې به موږ الله پاک چې دا کومه وبا راغلې ده چې دا زموږ نه لر شي، چې څه قسم عذاب وي چې دا زموږ نه لر شي. دا زموږ د عملونو یو میاشت ده. نو چې موږ ته بل انسان ته یو ضرر ورکړو، د هغې نه ښه دا ده چې دا روژه وخورو، نو نه به ګناهګاري وي. ګناهګارېده خو دې د الله په ګناهګار یو، په یو حال کې بچ کېده نشته. خو دومره ده د چا زړه به نه هزارو، د چا زړه نه هزارو، دغه هم یو خبره ده. زما د ټولو وروڼو ته خواست دی چې په روژه کې ښه صدقې ورکوئ، منځونه کوئ، عبادتونه کوئ، د چا سره لاس و اخلاص کېږي د هغه سره لاس و اخلاص کوئ. روژه دا نه ده چې ته یو انسان له تکلیف ورکوه، یا یې په تماچه وله، یا یې په سپېړې وهه، یا پې ګاډه خېجوه، یا پې څه کوه، یا پې څه کوه. نه، چا ته به تکلیف نه ورکوو. چې مونږ روژه نیسو او د هغې نه چا ته تکلیف ورکوو، د هغې روژې هېڅ مقصد نشته. نو د هغې نه یو ښه دا ده چې ویې کړو. نو زما ټول مسلمانانو ته خواست دی چې آیا روژه زموږ د مسلمانانو د عبادتونو یو میاشت ده چې یاره مونږ ښه عبادت وکړو، ښه هر څه وکړو. د هغې دپاره مونږ له پکار دا دی چې مونږ صبر وکړو. که خیر یو سړی مونږ ته یو خوله کنځل هم وکړي، خو مونږ ته نه دي پکار چې آیا مونږ ورته یو خوله کنځل کړو. که هغه مونږ ته یو خوله کنځل وکړو، دی به خیر دی، مونږ به صبر کوو. نو زما ټول وروڼو ته خواست دی چې آیا د دې خبرو اهتمام وکړي او دا خبرې وکړي. دا زموږ د عبادتونو د خوشحالۍ یو میاشت ده او ښه خوشحالیانې، ښه عبادتونه او هر څه وکړو چې دا 11 میاشتې خو مونږ هسې هم په ګناهونو کې مبتلا یو. نو چې دا یو میاشت کې چېرته لږ ډېر ثواب وګرځو، ښه کار وکړو. نو ملګرو ټول به انشاءالله دا اتفاق کوو چې زموږ په روژې د رمضان مبارک کې به مونږ غلط کار نه کوو، غلط سوچ، چاته به تکلیف نه ورکوو، چاته به ضرر نه رسوو. انشاءالله ټول به داسې کوو